د مفتی عبدالاحد منصور پشان خدای ورکړي اوچت شان د مفتی عبدالاحد منصور پشان خدای ورکړي اوچت شان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم سامعینو، زموږ د نن ورځې د حدیث موضوع ده د خپلې ښځې سره جمعه کول د شا له طرفه. په دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف احادیث راغلي دي او د احادیثو په مختلفو کتابو کې دغه احادیثو روایتونه راغلي دي. دا موضوع به ښکاره کو او بیان وکړو چې د ښځې سره د شا د طرفه یو ځای کېدل، جمعه سره کول، لواطه تر سره کول، ایا پر دغه باندې د سړي ښځه طلاق کېږي که نه طلاق کېږي؟ د دغه سړي او د دغه ښځې حکم څه دی؟ په دې باره کې اول حدیث د حضرت ابي هريره رضی الله عنه مبارک دی. دی مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ملعون دی هغه څوک چې هغه خپلې ښځې ته د شا له طرفه راځي. د حدیث روایت احمد، ابو داود دواړو کړی دی. د حدیث توری دی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراته في دبرها رواه احمد وابو داود. محترم سامعینو، څوک چې د خپلې ښځې سره یو ځای سي د شا د طرفه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مبارکه خوله او مبارکه ژبه باندې پر هغه سړي باندې لعنت دی، د خدای په عذاب او د خدای په قهر او غضب باندې ککړ، د خدای په لعنت باندې لړلی دی دا سړی. په دې باره کې بل حدیث د حضرت خزیمه ابن ثابت رضی الله عنه مبارک دی. دی مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه څوک تاسې راتګ مه کوئ وښځو ته د شا له طرفه، بېشک الله رب العزت په حق ویلو کې، په حق بیانولو کې حیا نه کوي. الله رب العزت د انسانانو څخه نه شرمیږي په حق ویلو کې. یعنی دا حق خبره ده چې وښځو ته راتلل دا یو ناروا او باطل عمل دی. دا د یهودو او نصاراو جوړ سوی او د دوی په لاس باندې راغلی عمل دی. دا د مجوسیانو او د نصرانیانو یهودیانو د هغو عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله رب العزت بېشک الله تعالی الله رب العزت حیا نه کوي په حق ویلو کې. تاسې راتګ مه کوئ وښځو ته د شا له طرفه. د دغه حدیث روایت احمد، ترمذي، ابن ماجه، دارمي څلورو سرو کړی دی. خو البته هغه حدیث چې هغه ترمذي را نقل کړی دی، د ترمذي په حدیث کې دا توري راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ولا تأتوا النساء في اعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. دغه توري لږ وروسته او مخته دي. په دې حدیث کې ان الله لا يستحي من الحق دا مخته دي، لا تأتوا النساء في ادبارهن راغلی دي. په هغه حدیث کې بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای لا تأتوا النساء في اعجازهن او دا فإن الله لا يستحي من الحق دا اخر توري دي. د حدیث روایت دی وعن خزیمة ابن ثابت رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن رواه احمد وترمذي وابن ماجه ودارمي. د حدیث لمبر چې ترمذي را نقل کړی دی د حدیث لمبر دی 1040 او د صفحه لمبر دی 1160. محترم سامعینو، په دې باره کې بل حدیث د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک بل حدیث دی. د مبارک فرمایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه کسان چې هغه خپلې ښځې سره یو ځای کېږي، جمعه سره کوي د دوبرې له طرفه، الله رب العزت به هغو انسانانو ته په نظر د رحمت نه وګوري. د حدیث توری دی وعنه رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه رواه في شرح السنة. په دې باره کې بل حدیث د ابن عباس رضی الله عنه مبارک دی. د ابن عباس رضی الله عنه مبارک حدیث هم لکه د ابي هريره رضی الله عنه مبارک حدیث چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله رب العزت به هغو انسانانو ته چې هغه ونر ته د شا له طرفه راځي، یعنی د نارینهو سره لواطت کوي،
او یا د ښځو سره لیواتت کی، الله رب العزت په هغو انسان ته په نظر د رحمت نه وګوري. یعنی د الله په قهر او په غضب باندې لړلي انسانان دي. دغه د حدیث توري دي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر، رواه الترمذي. محترم سامعينو، الله جل جلاله دې د دغه باطله او ناروا عمل څخه وساتي. محترمو، تاسې به اورېدلي د قرآن عظیم شان چې کوم آیات کریمه دی چې الله رب العزت فرمایي تاسې خپلو ښځو ته راسئ څنګه چې ستاسې خوښ یي، فأتوا حرثکم ان شئتم. د دغو تورو ترجمه دا نه ده چې که د شا د طرفه ورته راځي که د مخ د طرفه. یعنی که په دوبره کې جماع سره کوي، خپل انزال په دوبره کې کوي، په فرج کې کوي، دا معنی نه ده. د دې معنی دا ده چې تاسې وښځې ته د بغل له طرفه، یعنی په پروتې باندې، په ناستې باندې، د مخ د طرفه، د شا د طرفه، د دې معنی دا نه ده چې سړی به د شا د طرفه په دوبره کې وښځې ته راځي. په دوبره کې دغه ته لیواتت ویل کېږي. لیواتت عظیمه او لویه ګناه ده. د الله په قهر او په غضب لړل سوي کسان دي. زموږ علما کرام فرمایي چې په د ښځې سره د شا له طرفه جماع کول په دې باندې خو معینه نه طلاق کېږي، خو البته احتیاطاً که سړی راولاړ سي تجدید د نکاح وکړي، دا ښه خبره ده. ښځه پر سړي نه طلاق کېږي، خو البته احتیاطاً که سړی راولاړ سي تجدید د نکاح وکړي په سبب د هغه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. د هغه حدیث پر بنیاد باندې چې بعضې خلک استدلال ځینې کوي چې په دې باندې سړی مرتد کېږي، له دینه ووتی. نو که سړی تجدید د نکاح وکړي دا ښه خبره ده. په عام اوقاتو کې هم سړی تجدید د نکاح په کال کې یو وارې وکړي، دا شرعاً ثبت کار نه دی، ښه عمل دی، ښه طریقه ده چې سړی وکړي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټول ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. محترمو سامعینو، دا موضوع مو تفصیلي درته وڅېړله. زموږ سره ډېر دوستان په دې باره کې پوښتنې کوي چې ایا د ښځې سره د شا له طرفه راتلل ښځې ته دا څنګه دي. ډېر خلک په دې نه دي خبر، حتی در داسې اندازې پورې چې یو چا پیغام راته پرېښی و چې 15 کاله مې د واده کېږي، په دا 15 کاله باندې د خپلې ښځې سره د شا له طرفه یو ځای کېږم. زه په دې نه وم خبر چې دا ناروا دي. الله رب العزت دې موږ او تاسې ټوله د دغه عظیمې او لویو نارواو څخه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.